حقیقت له هیچا هم پټ نه دی چې طالبانو له دواړو ډلو څخه د افغانستان د ملت د ماتولو لپاره قراردادونه اخیستي وو. یعنې یو ځل د امریکا په ملاتړ د شوروي پر ضد وجنګېدل او جوړ سول، رامنځته سول، او بیا بیرته د امریکا پر ضد د شوروي او نورو متحدینو. سلامونه، مینه او مننه خوږو خلکو، ستړي مشئ. افغانستان د 20مې پېړۍ له نیمایي وروسته د نړیوالو سترو قدرتونو د سیالۍ په یوه خونړۍ صحنه بدل شو. دا هیواد چې له تاریخي پلوه یې سیاسي خپلواکي تل د یو ارزښتناک اصل په توګه پاللې، په دوو لویو دورو کې د نړیوالو سیاستونو قرباني شو. لومړی هم د شوروي اتحاد یرغل و چې د افغانستان خپلواکۍ یې ماته کړه. شوروي اتحاد چې د سړې جګړې په ترڅ کې یې د خپلو ایډیالوژیکو هدفونو د پراخولو هڅه کوله، په افغانستان یې یرغل وکړ. دا یرغل د یو حکومت د ساتنې او د کمونیستي ارزښتونو د پلي کولو په نوم پیل شو، خو ژر یې ملت ته د ازادۍ پر ځای د قربانۍ، بې ځایه کېدو او ویجاړۍ پیغام راوړ. شوروي اتحاد له پوځي اړخه په افغانستان کې بند پاتې شو. د دوی په خلاف مقاومت پیاوړی شو او د مجاهدینو جګړه یو نړیوال مذهبي خوځښت وګرځېد. کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه ووتل، نو دا یوازې فزیکي وطن نه، بلکې یو ستراتیژیکه شاته، خو جګړه پای ته ونه رسېده. افغانستان د قومي، مذهبي او ګوندي سیالیو په ډګر بدل شو. د کابل کورنۍ جګړې، د بېوسه حکومتونو ړنګېدل او د طالبانو واک ته رسېدل، دا ټول هغه پیلامې وې چې د شوروي جګړې ناوړه میراث یې پرېښود. دویم دور د ترهګرۍ پر ضد جګړه وه چې د امریکا پر مشرۍ په افغانستان کې پیل شوه. د سپتمبر د 11مې د بریدونو وروسته امریکا او متحدین یې له نړیوالو اجازو پرته پر افغانستان یرغل وکړ. د طالبانو رژیم ونړول شو، خو د جګړې یوه نوې بڼه چې د ترهګرۍ ضد مبارزه بلل کېده، د اوږدمهاله اشغال، بې هدفه بمباریو او ناڅرګنده ستراتیژیو نماینده شو. امریکا د ولسي حاکمیت، بشري حقونو او دیموکراسۍ ژمنې وکړې، خو اکثره هغه څه چې رامنځته شول یا نیمګړي پاتې شول یا هم د فساد او ناکامه ادارو قرباني شول. امریکا د یوې داسې جګړې مشري پر غاړه واخیسته چې نه یې پوره تعریف درلود، نه یې کوم ټاکلی هدف درلود او نه یې هم د پای ته رسېدو ستراتیژي درلود. د 20 کلونو وروسته امریکا د طالبانو له ډلې سره یو تړون لاسلیک کړ او له افغانستانه ووته، خو دا ځل یې خپل مخالفین یعنی طالبان واک ته ورسول، کوم چې دوی لسیزې په وړاندې جګړه وکړه. خو تر ټولو مهمه موضوع په دغه دواړو نړیوالو جګړو کې د طالبانو مستبد کېدل دي. دغه ډله یعنی طالبان د شوروي ضد جهاد پر مهال وجود نه درلود. یعنی طالبان د شوروي ضد جهاد پر مهال لا په وجود کې نه و راغلی، خو له هغې جګړې زېږېدلي وو. یعنی هغوی د امریکا په غیر مستقیم ملاتړ وده وکړه او د 1996 تر 2001 کال پورې واک ته ورسېدل. کله چې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ، نو طالبان یو ځل بیا د جګړې مخوال وګرځېدل. له بده مرغه دواړو نړیوالو قدرتونو طالبان د خپلو ستراتیژیو یوه برخه وګرځول. لومړی د هغوی په ضد، بیا د هغوی سره د سولې په نوم. دا حقیقت له هیچا هم پټ نه دی چې طالبانو له دواړو ډلو څخه د افغانستان د ملت د ماتولو لپاره قراردادونه اخیستي وو. یعنې یو ځل د امریکا په ملاتړ د شوروي پر ضد وجنګېدل او جوړ سول، رامنځته سول،
او بیا بیرته د امریکا پر ضد د شوروي او نورو متحدینو له اړخه یې قراردادونو یا ستراتیژیکو توافقونو کې رالوی شوه. دا ډلې چې له تعلیم، بشري حقونو، مدني ارزښتونو سره ښکاره مخالفت لري، یعنی د ملت له پرمختګ، علمي ودې او د ښځو له شراکت سره دښمني کړي. د افغانستان نوی نسل، نجونې، علم پالان، مدني فعالان او د سولې غوښتونکې طبقه د همدې سیاستونو قرباني دي. پایله دا چې طالبان وو چې ملت یې مات کړ، جګړه یې پیاوړې کړه. د افغانستان جګړه یوازې د پوځي عملیاتو یا د قدرت د انتقال مسله نه، بلکې د یوې ټولنې د هویت، ارزښتونو او راتلونکي جګړه. شوروي اتحاد او امریکا دواړو دا جګړه خپل تعریف کړه، خو افغان ملت پکې د خپل برخلیک څښتن نه. دا جګړه ملت له علم، پرمختګ او سوکاله ژوند لري وساتو، او پر ځای بې کوره کېدل، کډوالۍ، فقر، رواني ناروغۍ او داسې یو نسل وټاکه چې د ټولو بدبختیو سره ژوند ته دوام ورکړي. بناً په دې موضوع کې درس دا دی چې هغه ډله چې د پردیو په قراردادي کو ستراتیژیو باندې د افغانستان د ملت د ماتولو لپاره دومره زیاته هڅه کړې ده چې حساب یې نشي کېدلی، چې یعنی په زرهاو خلک که هغه د شوروي په جګړه کې وو، که هغه د امریکایانو په جګړه کې وو، دغې یوې ډلې لخوا وژل کېدل، او دغې یوې ډلې ته د شوروي لخوا او هم د امریکا او متحدینو لخوا قرارداد ورکړل شوی و چې د افغانستان د ملت په ضد باندې وجنګي. بناً د داسې یوې ډلې سره د افغان ځوان نسل تړاو څنګه رامنځته کېدلی شي؟